بدن له بد بویه څنګه ځان ژغورو؟ سلام دوستانو، هیله ده چې بشپړ صحت ولرئ. نننۍ موضوع مو د بدن له بد بویه ځان خلاصول دي. د بدن بد بوی هغه حالت ته ویل کېږي چې د بدن د خپل عادي حالت څخه یو نه خوښونکی بوی ولري. په ځینې کسانو کې که څه هم ځان پاک ساتي خو بدن یې بیا هم بد بوی لري، اما په ځینو کسانو کې چې ځان پاک نه ساتي دا بوی وجود لري. څنګه کولی شو چې نه خوښونکی بوی له منځه یوسو؟ 1. حمام کول. باید هره ورځ حمام وکړئ. بدن مو په مناسب صابون پرېمنځئ چې د پوستکي د ډاکټر لخوا ورته وړاندې شوی وي، ترڅو بدن مو په ځنډ سره بوی واخلي. دا صابون د دې لامل ګرځي چې تاسو د پوستکي باکتریا کمې کړئ. 2. ویښتانو اصلاح کول. د بغل لاندې ویښته د ویښتانو کمول د باکتریایي کموالي لامل ګرځي چې په نتیجه کې بدن بد بوی کموي. 3. د عطر استعمال. ډاکټران وایي چې د عطر استعمال هم د ښکلا او هم د بدن د ښه بوی لپاره یو غوره لاره ده. کولی شي هره ورځ استعمال کړئ. عطر مو په غاړه او په پوستکي او هغه برخه چې د لمر شعاع ته برابریږي مه استعمالوئ، ځکه ځینې عطرونه داسې مواد لري چې پوستکي د لکې لامل ګرځي. 4. کالي. کله چې کالي یا خنقاق، جرابې یا هم بلوز اخلئ، فکر مو وي چې دا لباسونه د طبیعي یا نخي څخه جوړ شوي وي. طبیعي یا نخي تر نورو لباسونو هوا ژر تیرولی شي. همدا موضوع د دې سبب کېږي چې خوله کمه تولید شي او په نتیجه کې د بدن نه خوښونکی بوی کم کړي. 5. په غذایي خوړو کې احتیاط. په ځینې غذایو څخه پرهیز وکړئ، لکه پیاز، اوږه، تندو او مصالې لرونکو غذاوو او الکول څخه. دا غذاوې د بدن بد بوی نور هم زیاتوي. که چېرته د بدن بد بوی د زیاتو خولې له امله وي، کېدلی شي چې د جراحي په واسطه د خولې تولیدوونکې غده وکښل شي یا هم د بوتکس په هغه ناحیو کې رزق شي. ځینې پوهان د هضمي ګډوډۍ بولي چې د بد بوی سبب ګرځي. بدن د خوشبويي کولو لپاره باید په خوراک کې له احتیاط نه کار واخیستل شي او وزن برابر وساتل شي. سربیره پر دې د خولې او د غاښونو پاک ساتل هم د دې سبب کېږي چې بدن پاک او خوشبويي وي، ځکه د خولې او غاښونو پاکول د هضمي نظام پیاوړی کوي. مننه چې تر دې دمه له موږ سره وئ. هیله ده چې زموږ صفحه لایک او سبسکرایب کړئ، ترڅو وکولای شئ چې زموږ نوې ویډیوګانې وګورئ.